حلبسازۍ کوڅې ته. حلبسازۍ کوڅه کې بخارۍ او همداسې بکسونه او نور وسایل. د ژمي په دا یخ موسم کې خلک بخارۍ ډېرې زیاتې خوښوي. ماته به څو راکړي په خاص کنړ کې بخارۍ شته دی مګر فرضاً ښې نه دي باید جلالاباد کې واخلو. وجه څه ده؟ وجه دا نه وجه دا ده چې فرضاً هغه خلک فرضاً دا بېلرې ضعیفه استعمالوي ښه صحیح نه جوړوي او صحیح نه جوړوي او د دې خلکو بېلرې قوي دي نو په دې خاطر باندې فرضاً غواړو چې دا بخارۍ واخلو. د عمر علی مثال دلته نور نشته دی ما د عمر قدر ته مرګري و هغه ټول پاک رسېدلي دي مونږ پاتې یو هغه خپل وخته پورې چې زموږ وخت پوره شي وخت مغومره نه رجېږي موږ ته کیلو په حساب ده مثلا دا اوس راځي په $80 موږ ته راځي هغه موږ ته راځي په $50 باندې راځي بیا دلته موږ پر تلکو دلته په طول باندې بیا د هغې په پاسه موږ ګټه خپله پرې اچوو خپله ګټه بیا اچوئ خپله ګټه پرې اچوو. همدې څه کې بازار کې حاجیان دي حاجي فقیر حاجي شیرین آغا حاجي همایون مشهور او ښه استاد وختونه دې کوي که نه کوي؟ دا کوي هر یو هر سبا یې راځي زما لاسونه مچوي ما نه سپین ږیری د عجیم د حاجي شیرین آغا یې نوم ده څو ځلې مې ورته ویل چې بس دی ته د څو ژوندی یم ستا به لاس مچوم نور چې د څښتن تعالی په سپېڅلې نامه سلام له ښایسته ننګرهار نه یو ځلې بیا درته خپرونه جوړوو. دلته راغلي یو د حلبسازۍ کوڅې ته. حلبسازۍ کوڅه کې بخارۍ او همداسې بکسونه او نور وسایل. د ژمي په دا یخ موسم کې خلک بخارۍ ډېرې زیاتې خوښوي. لرو پرتو سیمو خلک بخارۍ ډېرې زیات استعمالوي. پخوا به ښار کې هم خلکو استعمالولې. پوښتنه کوو چې اوس بازار څنګه دی او څنګه جوړیږي. خپرونه وګورئ ملتیا مو کوي له ما سره پاتې شئ. لیدونکو دغه کاکاګان راغلي دي دلته بخارۍ اخلي او پوښتنه ترې نه کوو چې د کوم ځای نه راغلي. السلام علیکم کاکا. ستړی مه شئ. سهار له چرخي په خیر ډېره لږ رامخکې شه کاکا. بخښنه غواړم زه خپله د خاص کونړ نه راغلی یم خاص کونړ نه او غواړم چې پرون یو بخارۍ دغه خریداري کوم او نو اوس مې فعلا د دوکاندار سره خبرې دي چې دا بخارۍ به ته ماته به څو راکړي په خاص کنړ کې بخارۍ شته دی مګر فرضاً ښې نه دي باید جلالاباد کې واخلو. وجه څه ده؟ وجه دا نه وجه دا ده چې فرضاً هغه خلک فرضاً دا بېلرې ضعیفه استعمالوي ښه صحیح نه جوړوي او صحیح نه جوړوي او د دې خلکو بېلرې قوي دي نو په دې خاطر باندې فرضاً غواړو چې دا بخارۍ واخلو. کونړ یخ ولایت دی که نه؟ هو کونړ خو نسبت جلالاباد ته یخ دی خاص کونړ. بخارۍ پکې ضروري ده چې باید ویې لګوو؟ حتمي ده چې ویې نه لګوو هېڅ چاره نشته دی. بخارۍ چې یو څوک استعمالوي باید څه آمادګي ولري کور کې؟ بخارۍ چې یو سړی استعمالوي فرضاً لرګي ورته فرضاً په خپله اندازه باندې کم لرګي
یا چاخلی هغه لرګي ورته موږ فرضاً برابروو چې دا بخارۍ دا لرګي وخوري غټ لرګی که دې ومنډه بخارۍ سوري کېږي فکر دې نه دی نوم مبارک دی کاکا نوم یې فضل رحمان د خاص کونړ د ولسوالۍ اوسېدونکی یم فضل الرحمن کاکا خوشاله اوسې دا چې باران مې کونړ کې میده کنه او ته د بخارۍ کې اورم ښه تیز بل کړی او میلمانه م ناست یو شین چای مې څومره خوند کوي ډېره مزه کوي زموږ هم همدې خاطر باندې چې فرضاً دغسې وشي باران مې نری و میلمانه م راسره ناست دي موږ دپاره روحي غذا ګرځي نو هر کور کې کونړ کې خلک بخارۍ استعمالوي بعضې صاحب انګېټۍ استعمالوي بعضې چري بخارۍ استعمالوي دا هر سړي خپله خوښه ده نو لکه د پخوا په پرتله اوس خلک ډېر عصري شوي دي خلک برقي بخاریان هم استعمالوي ته برقي خوښوي برقي بخارۍ زما ډېره خوښېږي خو متاسفانه چې هلته برق نشته دی فکر دې نه دی نو برق یې نشته دی خو موږ د لرګو بخارۍ غواړو چې خریداري کړو د لرګو یعنې اوس مجبور یې چې د لرګو استعمال کړي بلې بلې او د لرګو خو دا خو یو پخوانی رسم و رواج دی په هر ځای کې دی که نه خلک ډېره خوښوي همداسې ده د لرګو استعمالوو او د بلې خوا نه پر انګېټۍ ورته وایي دغه انګېټۍ چې دغه انګېټۍ فرضاً په داسې کوټه کې ږدو چې هغې کې زنانه رفت آمد کوي او شخصي اتاق کې فرضاً دا استعمالوو شخصي اتاق ډېره مننه کاکا ډېره مننه خوشحاله اوسئ شکر ملتیا مو وکړه او همدغې حلبي کوڅه کې یو حلبي سازي دلته درته خپرونه جوړوو زموږ سره پاتې شئ لیدونکو بیا هم ښه راغلاست دا د دې بابا جان څنګ ته راغلم کوم چې د حلبي سازۍ په کوڅه کې د شپېتو کالو نه دلته حلبي سازي کوي واقعیت چې د دې کار د ستایلو دی او احساس ته سلام خپل کورنۍ دپاره خپل ځان دپاره یو مړۍ حلاله نفقه پیدا کوي دا د ویاړ ځای دی خو ځینو ځوانانو ته بیا شرم پکار دی السلام علیکم کاکا ستړی خیر راغلی خیر راغلی جوړې په خیر خیرت دی خیر راغلی خوشحاله اوسې کاکا جانه نوم مبارک دی نوم محمد حکیم حاجي حکیم حاجي صاحب ښه په خیر شکر ده صاحب تاسو خاص دی په خیر راغلی خیر خیرت دی خوشحاله اوسې څو کاله عمر دی د حاجي صاحب عمر به بیا به یا به 15 یا به داسې فکس معلومه نه ده نو یا به ورته اتیایي یا به اتیایي یا به ورته اتیا نه موخ بعض څوک وایي 100 کلن یم ویل اوس د 100 کلن یم که نه څه دې کې کوم خبره نه د الله پاک عمر ده چې ورکړی مونږ ته اوس پوښتنه مې دلته وکړله مال داسې یو زیات عمر لرونکی که نه چې حلبي سازي کوي هغه خلکو ته راته ما د عمر حلبي ساز دلته نور نشته دی ما د عمر قدر ته ملګري وو هغه ټول پاک رسېدلي دي مونږ پاتې یو هغه خپل وخت ته پوره چې زموږ وخت پوره شي که وخت پوره الله دې همدومره عمر چې اوس دی همدومره عمر دې الله نور هم امین امین ټول ته ورکړه خو امکان نشته دومره امید الله ته به ساتي امید ته خو ټول عمر ټول په امید خوړل کېږي بله بالکل چې مونږ باید ټول الله تسلی چې پوره دې نه 200 نه به مړې له خیره پوره چې نه کېږي رښتیا خبره بله چې کله چې د الله فیصله وشوله بیا به الله چې فیصله وکړو هغه وخت باندې پوره شو کته پورته نه کېږي صحیح ده که نه دا خو مونږ تاسو شکر الحمدلله مسلمان یو عقیده په همدې عقیده بېشکه شپېتو کالو نه بابا جانه چې تاسې حلبي سازي کوئ نه بله
مخکې پخوا په پرتله باندې لکه څو کلونه وړاندې خلکو به بخارۍ او دا شیونه ډېر زیات استعمالول، اوس هم استعمالوي؟ اوس هم شکر دی او الحمدلله استعمالوي. دا بازار وګوره ټول ډک دی، ډېر مال خرڅ شو، خو ځکه لږ زر خوند نه و، نه پوهېږم څه وجه و، د بعض خلک مالونه پاتې شو او زمونږ دومره شی خو نه چې مونږ هغه خپل څه کوو که نه، زمونږ عمر هم د ځواني نه ده چې څه وکړو، مقصد خپل ګزاره کوو. شکر ده الحمدلله. لکه څه جوړوئ حاجي صاحب؟ مونږ هر شی جوړو، ترمیم کاریم کوو، نوی هم جوړو، بکسونه هم جوړوئ؟ فرمایش ورکړي فرمایش هم جوړو. خالي فرمایش ورکړي؟ فرمایش هم جوړو، ورته څوک چې څه ووایي انشاءالله جوړو. نو رالو په دې کې چې بس وخت تېرېږي، شپه ورځ د سوا کېږي. کسب پدري کسب دی؟ کسب زمونږ د پلار موږ ته میراث پاتې دی. دا زمونږ پلار د خدای به ټول مړي ته هغه هم دا کسب نوم یې محمد اسماعیل ولوي صاحب، او همدې ښار کې کار کول. هغه وخت چې هغو کار کول 4-5 دوکانه ول، نور څو استادان نور هم هغو هم پاک رسېدلي دي. نور اوس مونږ اوس شکر د 100 دوکان هم ډېر دی، دا نوي هلکان دي، مثال نوي نسل دي، دوکانونه ډېر دي، ډېر جوړ کړي دي. تاسو بل د ډېر شاګردان هم روزلي دي؟ زما داسې شاګردان چې همدې څه کې بازار کې حاجیان دي، حاجي فقیر، حاجي شیرین آغا، حاجي همایون، مشهور او ښه استادان. وختونه دې کوي که نه کوي؟ دا کوي، هر یو هر سبا یې راځي زما لاسونه مچوي. ما نه سپین ږیری د عجیم د حاجي شیرین آغا یې نوم ده، څو ځلې مې ورته ویل چې بس دی، ته د څو ژوندی یم ستا به لاس مچوم، نور چې لاړو بیا بد خله. نور زه ډېر ورته عذر کوم، هره ورځ په خدای نن سبا یم راغلی، زما لاسونه یې مچ کړو لاړو. وفادار دی که نه؟ او ډېر وفادار شاګرد خو زما د لاسه ډېر وتلي دي، خو دې غوندې وفادار شاګرد بل نه و، نشته. پوه شوې؟ نو کاکا په دغه زیات عمر کې بابا جانه ته خسته کېږي نه چې کار کوې؟ والله نه تر اوسه خو زه داسې شی نه. خوند درکوي که نه؟ خوند درکوي او عادت هم شوی ده، ډېر وخت شوی ده که نه. بیخي همدا ماته داسې ښه ښکاري چې راځم کښېنم، هغه د خپل اوس خو سپین شوی یم، د هغه خپل وسه کار کوم که نه. دا مثال نور د هلکان دي، دغه د کاریګر دی، نور وړه شاګردان دي، هلکان کار کوي. نور بس ټول شکر د راضي الله د نارضا نه شي، نور شکر وباسو. حاجي صاحب کور کې درته نه وایي چې نور بس که څه شی کوې؟ کور کې درته نه وایي چې نور بس که؟ کور کې خو زه وایي کور کې زه تکلیف لرم، د قلبي تکلیف مې ده. ډاکټر راته توصیه کړې ده چې بابا ځان پېښور کې مې څو ځلې تللی وم، ډبګري ګارډ وټګل یو ډاکټر، کابل کې شمشاد په نامه یو ډاکټر دی د روداتو دی، هغې ته څو ځلې لاړم. هغه ماته وایي چې بابا ځان وانه چې که کټ کې د واچول ځان یا بستر کې دماغه بستر کېږي، خو مقصد وګرځېږه، زه وخت کوم د هغه خپل وسه پورې کار کوم، وګرځېږه کار خوند راکوي، خوشحاله یم. اوس نه پوهېږم مړي ژوندي چې ځم مثال فاتحه ته دعا ته چېرته او نور داسې ورو ورو په خپل خوښه کار کوم. خوشاله اوسې حاجي صاحب، ډېر خوشاله شوم چې ته مې ولیدلې، او الله دې نور هم زیات عمر توفیق درکړي. امین امین. خدای تاسو دعا کوم ته خیر اوسې، قربان شم. په مخه او زما د ټول ته سلامونه به وکړو. سلام. ډېره مننه. ملتیا مو وکړه او موږ سره خپرونه د خلبي سازي کوڅې نه وګورئ.
لیدونکو تاسو وګورئ دلته نوې ډیزاین بخاریګانې جوړې شوې دي یعنی خپل د وطن تولید دی او بازار ته نوې وړاندې شوي. سلام علیکم. جوړ په خیر. جوړ تکړه خی جوړ. ډیره مننه. لږ نږدې راشه او کیمرې ته مخامخ وګوره. نوم مبارک مو؟ نوم مبارک زما فرهاد استاد. فرهاد استاد څنګه یې ښه؟ جوړې طبیعت د ښه ان شاء الله. څومره وخت کېږي حلبي سازي کوئ؟ مونږ کېږي نو 20 کاله کېږي چې د همدا کاروبار کوو. 20 کاله. 20 کاله. او دلته یوازې بخاري تولیدوئ؟ نه مونږ هر جنس جوړو. حلبي سازي چې دی حلبي سازي دې ته وایي چې هر شی جوړونکی. لکه څه لکه هر شی جوړونکی یاره. لکه چې په د اوسپنې تعلق تولید چې شی راځي دې ته حلبي سازي وایي. تاسو جوړوئ؟ مونږ یې جوړو بالکل. خوشاله اوسئ. ډیره مننه. او دا بخاري ماشاءالله ډیره ترکی بخاري د خلک راوړي د ترکی ډیزاین مونږ خپل په وطن کې جوړاو. خپل وطن. دا یاد تاسو شي دغلی مونږ په دې خپل دا مسلک دی زموږ منځل ته یاد کړی دي. او لکه هغه ترکی بخاري او تاسو کتلې هغه سم جوړ کړی؟ نه اول مونږ جوړ کړی دا ډیزاین به ترکی نه خلک راوړي. نه اول خو ترکی امارات دې باندې بندیز ولګي. د ترکی نه رانی شي دا د خپل وطن تولید خپل د وطن تولید استعمال کوي. او کنه اسلامي امارات موږ دا هیله کوو چې دا باید بند کړي ترکی نه ځکه د وطن شی په خپل وطن کې باید جوړ شي. بله. فرهاد استاد دې خواله شي دې خواله خده چې موږ خپل خشه تولید کوو. لکه خواله څه دی؟ حواله دا چې دې کې دا جنس دی بوره رس وځيږي کوله وځيږي هر شی په دې کې وځيږي. هر شی کوله هر شی وځيږي. لرګي نور موبلان والام جوړو ډیزل والام جوړو دې کې هر شی جوړو. او په خدانه ګرمي نه او بم ګرمي او دان والام کې شته په هر شی شته. او دان والام هر شی شته. یعنی د دې د پاسه چې مثلا کدی کې اور بل دې د پاسه ته چبر کېده کنه کېده هر شی کېده چې هر شی په کې استفاده کوي شي دی بالکل. د دې قیمت څو دی؟ د دې قیمت نو مختلف ده. 300 نیول تر 2000 تر 2500 روپۍ ټولو قیمت به تر 2500 روپۍ پورې. 2500 پورې. ترکی په 15000 14000 10000 اخلي. او ترکی چې په 15000 اخلي نو دا چې په 2500 موږ ورکو دا خو وطن شه د اقتصاد هم ختمامېږي ارزان هم تمامېږي. چې ته دا نه اخلي بیا خو ظلم کې خود نو هم دې څه دی بالکل. راشه کنه خپل مندا بخاري کور کې استعمالوي خود استعمالو کنه استعمالو به بل استعمالي. نتیجه خده خطر نتیجه خده فصل په زمانه هوادوال ته سوې چې راشه دا بخاري وال استفاده کوي. استفاده وکړو. کال د ورته بیا ګرانی. کال د بګرانی بالکل. تیاری واخلې اور ارزان دي او ګرانول او ارزان کول کوم ساسو بلاس کې مونږ پلاس کې بالکل. کال د بګرانی لخيره ګرانی بالکل هم دي سره. او مونږ یو دغه کو چې دلته دا ټول له بسازان مختلف تمثيل 200 دکان دي. دې ته به زه ورکی دغه ورکی لکه د کار د لپاره ډیزاین لري. ها لکه ګودامونو لپاره ځین لري. اوس دلته سرک کې شاروالي پازابي شاروالي والا راځي زین ورکی ورته پازابي ادا لري کدي خواکه نو دې ته به زه ورکی. خوشاله اوسئ. ډیره مننه ستانه مننه. ډیره مننه. خوشاله اوسئ. مننه. ملتیا مو کې حلبي سازانو کوڅه کې خبرونه وګورئ. لیدونکو دا د راغلو دلته ډیر خسته بکسونه وایفي بکسونه او همداسې غړ بکسونه سمارټ بکسونه واړه بکسونه ټول شته دي. دا د کور د ضرورت لپاره دي او دا نو دلته په حلبي سازي کې خلک ډیر زیات خوښي. سلام علیکم. جوړ په خیر راغلي.
ډېره مننه. نوم مبارک وي. خالد خالد تاسې دا څومره وخت کېږي بکسونو کاروبار کوي؟ دلته خو زمونږ د نیکونو وختونه دا کاروبار د تقریبا یو 13 کاله به کېږي چې دلته زمونږ هلته 13 کاله کار کوي. تاسې د بکسونو جوړولو خپله کارخانه لرئ؟ او شکر د موږ خپله کارخانه لرو، جوړو. دلته هم دوکان ده، لاندې هم کارخانه ده، هر څه شته. حلبي سازي کې تاسې یوازې بکسونه جوړوئ؟ او مونږ یوازې بکسونو کار کوو، همدا د بسترو بکسونه او د جامو بکسونو ډېر کار کوو. زمونږ همدا کسب ده. ښه بکسونه او نور بکسونه کوم بکسونه دي؟ څه فرق کوي فرق نه کوي؟ دا چادر پورې فرق ده، ځکه چې څومره گیج دی که ستا نازکه گیج ده دا درنه ډبل ده، مثلا دا د 1500 روپۍ دا اوس خرڅوو 950 روپۍ. څومره چې گیج جګېږي هماغومره نرخ جګېږي. موږ ته کیلو په حساب ده، مثلا دا اوس راځي په 80 ډالر موږ ته راځي، هغه موږ ته راځي په 50 ډالر باندې راځي. بیا دلته موږ پر تلکو دلته په طول باندې بیا د هغې په پاسه موږ ګټه خپله پرې اچوو. خپله ګټه بیا اچوئ؟ خپله ګټه پرې اچوو. ښه غټ بکسونه هم شته تاسې ویل دا بسترو بکسونه دا غټ بسترو بکسونه هم دي موږ سره ډېر موجود دي، شته دا ګودام کې شته. کوم وخت کې ستاسې د بکسونو بازار ښیي؟ زمونږ بازار دا ودونه چې خلک ودونه وکړي، 2 وکړي، 3 وکړي، زمونږ ګټه پکې ډېره ده. پوه شئ؟ اوس هم افغانستان بیا خصوصا ننګرهار کې د ودونو سیزن دی. او سیزن ده، بس سیزن نور په خلاص شول، 2 میاشتې ښه سیزن وي. نو اوس انشاءالله سیزن په خلاصېدو ده، خو بیا هم شکرګزار یو، کاروبار روان ده، کار کېږي. ښه یو کورنۍ ده مثلا ووایي چې دغه بکس موږ ته فرانسې ته راولېږه که نه یا جرمني ته، دا به ورولېږي؟ دا به موږ هلته کابله پورې ویسي، بیا به طیاره کې خپله وړي. ډلیوري نه لرئ؟ نه، موږ ډلیوري نه لرو. بیا خپله وړي؟ د افغانستان هر یو کونج ته انشاءالله موږ لېږلی شو، چې هر ځای ته وغواړي موږ لېږلی شو. خارج کې د دې غټ غټو بکسونو خلک استفاده کوي؟ نه، دا هلته نشته ده. نشته که نه؟ نه. دا واړه خو به یې وړي، زه افغانانو خو یې وړي، نه. هغې څنګه نه وړي؟ داسې ده چې بیکونه دي، نن سبا بیکونو ډېر هغه ده که نه، بیکونه ټول وړي. په افغانستان کې عموماً د شوق دپاره که نه خامخا افغانستان کې عموماً رواج چې د بکسونه دي. اوس المارۍ هم ډېر خلک استفاده کوي، د ښاري خلک چې دي ټول المارۍ استفاده کوي، د اطراف خلک چې د بکسونه ډېر استفاده کوي، ځکه وسه نه لري که نه، ټول همدغه لپاره. خوشحاله اوسئ، ډېره مننه. نه ژوندی اوس د لیدو نه خوشحاله شو. قربان مو شمه. خپرونه وګورئ او ملتیا مو وکړئ. راغلاست او هرکلی دا وه د ننګرهار ښایسته ښار د حلبي سازۍ کوڅې خپرونه. هیله ده چې د خوښې وړ مو ګرځولي. تر بلې خپرونې ستاسو په درانه چوپړ کې حاضرېږم. په لویو الله مو سپارم. هر چېرته چې اوسئ ښاد یاد بریالي اوسئ. د سولړي سوکاله تلفتې افغانستان په هیله. لوی الله مو مل. د خدای په امان.